ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه سرخان د ګنداره ټي وي ادبي خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د بټخیلې ضلع ملکنډ فعال ادبي او سماجي تنظیم مرستیال لیکوال مل ملکنډ هفتهواره تنقیدي غونډه د جمعې په ورځ د مازدیګر د مل په مرکزي دفتر بټخیله کې ترسره شوه. د نظامت چارې ښاغلي ثاقب یوسفزي ترسره کړې. د تلاوت کلام پاک سعادت ښاغلي ناموس خان ناموس حاصل کړو. د غونډې د صدارت څوکۍ ښاغلي بختروان عمر خیل ته وسپارلی شوه. ښاغلي ثاقب یوسفزي د تېرې غونډې روداد وړاندې کړو چې ملګرو پرې په تفصیل سره خبره وکړه او روداد یې غوره وګرځولو. ښاغلي ناموس خان ناموس د صدر محفل په وینا د غزل په تاریخ او جوړښت په زړه پورې معلومات د ملګرو سره شریک کړه چې ملګرو او خصوصا صدر محفل ورله ډېر داد ورکړو. د ایجنډې تر مخه کشر او ځوان شاعر سلمان سلام خپل غزل تنقید ته وړاندې کړو چې مطلع یې دا رنګه وه چې د زړه خوښه پکې نه وي هغه کار نه کوم زه عقل منم خو پرې دومره اعتبار نه کوم. شریکو ملګرو د غزل د مطلع نه واخله تر مقطع پورې په ټولو شعرونو په زړه پورې بحث وکړو او د سلام غزل یې په فني او فکري توګه د څه ډېر بدلون نه پس غوره او پوره غزل وګرځولو او په ښه کلام یې شاعر له داد ورکړو. صدر محفل بختروان عمر خیل وویل چې سلام ښه او ښکلی غزل لیکلی دی. په غزل کې د مختلفو سنتونو تلمیحاتو تشبیهاتو اشارو کنایو استعمال په ښه ښایسته ډول کړی دی. نور ملګري به هم په خپلو تخلیقاتو کې په دې خبرو ته پاملرنه کوي. راتلونکې غونډه کې به ناموس خان ناموس په ټپه باندې معلوماتي لیک وړاندې کوي. په اخره کې د هایکو د تکړه شاعر ساجد افغان د والد صاحب د مغفرت لپاره دعا وغوښتل شوه او پروګرام په دعا سره پای ته ورسېدو. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.